د لاور د نجونو د زده کړو په اړه به ژر پریکړه وشي. سلام، وخت مو پخیر. په راجوزیات په پښتو پلس کې را سره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه به ژر تصمیم ونیول شي. هغه زیاتوي اوس مهال په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي. تر حمل میاشتې به د ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو په اړه داسې تصمیم ونیول شي چې له شریعت او افغاني دودونو سره سم وي. د قانون او پټرولیم وزیر دا څرګندونې له هغه وروسته کوي چې اونۍ مخکې د سرپرست حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې په هیواد کې د نجونو لوړې زده کړې تر بل امره پورې وځنډول شوې. له دغه امر وروسته بیا اقتصاد وزارت د مرغومي په دریمه کورنیو بهرنیو انجوګانو ته امر وکړ چې تر دویم امر پورې د ټولو ښځینه کارکوونکو دندې چې له دوی سره کار کوي وځنډوي. د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د روان تعلیمي کال په پیل کې ځنډول شوي دي. دغه پریکړو په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارول او له حکومته یې وغوښتل چې خپلې دا پریکړې بیرته واخلي.